हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। शकीला चेरते? लेला کور یم. ډېر ورځې وشوې، ما ویل چې لږې خبرې ورسره وکړم. لیلا که کور څوک نه چې درشم کنه؟ کور څوک نشته، راځه. اوکې صحیح شوه. شکیلا ته ولې غلې؟ څه ووایه که نه. لیلا ما سره دا فکر دی چېرته تاسو لاړ نشئ. شکیلا دا څه خبره ده؟ چې موږ لاړ شو نو ولې تاسو بلته نه راځئ؟ خو لیلا زه وایم چې تاسو دې ځای نه بلکل نه تلئ او ټول عمر دلته وئ. اوهو لیونیا، زه هم ویم چې دلته نه بلکل نه تلې. وې ته د بابا سره زما د رښتې خبره وکړه که نه. زه به دې یارېږم، پلار به دې وایي چې دا په موږ څه تېرېږي او دا دوی څه وایي. خو کوشش کوه چې تا نه زه جدا نه شم، ګینې نو. ولې ونې زه به تا جدا کېدو نه ورکوم. سترګو کې آشنا جادوګر دا زکه کړي د پما جادوګر دا زه خو ستا سترګو ته نشم کتلی هر نظر کې دی والله جادوګر دا ګورم دردېږم چې درګورم بوږنېږم چې نه ګورم دردېږم چې درګورم بوږنېږم ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو کې پیریان دي 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 ګورم دردېږم چې درګورم بوږنېږم ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو سترګو کې پیریان دي ستا 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 سترګو کې پیریان دي. زما زړه په هوا شي غوټۍ د مینتوب مې جانانه په هوا شي چې ستا سترګو ته ګورم زما زړه په هوا شي غوټۍ د مینتوب مې جانانه په هوا شي قدم په قدم لېږم ډالۍ وهم غورځېږم قدم په قدم لېږم ډالۍ وهم غورځېږم ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي
زما سپرلی اختر یې زه ستا د ژوند رڼا یم ته زما د ژوند سهار یې په تا به ابادېږم زه ستا نه به مړه کېږم په تا به ابادېږم زه ستا نه به مړه کېږم ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو سترګو کې پیریان دي سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي اوه چې نه ګورم دردېږم چې درګورم بوږنېږم ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو ستا سترګو سترګو کې پیریان دي سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي ستا سترګو کې پیریان دي ځنکره موږ ته خو غلط پکار دی ځکه چې د هغه د وجې زموږ بدماشۍ ته نقصان دی. خانو دا راته ووایه چې ژوندی پکار دی او که مړ؟ خان د ووش نه کار والا داسې کار به ونه وګورم چې نه به مري او نه به رغېږي. سلیم خان زه خو یم چې سریعام سزا وله ورکړو ځکه چې زموږ مخې له بیا څوک نه راځي او که نه خان خو داسې ونیشو موږ ته به ډېره ګرانه شي. ولې ونو زموږ څوک څه نه شي کوی ځکه چې موږ د دې علاقې بادشاهیان یو بادشاهیان. خانو خسې مه ګڼه هسې نه چې په سترګو کې دې پرېوځي. تاسو ولې فکر کوئ سترګې به دې وباسم سترګې ځکه چې زما نوم شرافت خان دی او زه شرافت نه پېژنم. شکیله یار موږ له هاټلیپ نه راکې او دا تا ځان نه جوړ کړي یار. ولې نه یار وزګارېږو نه. او کنه یار دا ډېر غټ کاروبار دی. وایي زمین نه بل غټ کاروباري څه یار دی دا خلک بولي چې شرکت دې خلاصي. دا خبره بیا ونه کړې. دا څه کوي شکیله موږ تا سره ګپ لګو یار. خوشبابه داسې ګپ نه. شکیلا ته په رښتیا رایې سره مینه کې؟ هو زه د لیلا سره د ټولې دنیا نه زیاته مینه کوم زیاته. شکیله داسې د خفګان خبره نه ده. موږ به ستا پلار ته ووایو تا به سره رښتې خبره وکړو. خو صابره یار که هغه ماته میلاو نه شوه نو زه خو به د هغې د غمه مړ شم. شکیله یار ته څه خبرې کوې یار الله به خیر کړي. بابا دا خو د نوشیر لالا لمبر دی. هلو بچی. هلو بابا. نوشیره بچی تو؟ او بابا زه یم نوشیره. بچی چېرته یې؟ موږ ورپسې ډېر خفه یو. او بابا زمانږ په ګرځېدو درپسې پښې ماتې شوې موبایل هم کار نه کوو او ډېره زیاته جګړه وه. بچی موږ په کاټلند کې یو. بابا د چا په ځای کې؟ شکیل نوم یې. ها بابا لیلا او نادر څنګه دي؟ ښه دي بچی خو په تا پسې ډېر خفه دي. خبرې ورسره کې؟ نه بابا زه درځم هلته به ورسره خبرې وکړم. ها بابا سبا درځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیلا ته خو نن ډېره زیاته خوشحالې. شکیلا تا ته پته ده چې زما ورور نن ټلیفون کړی دی. ها څه وې؟ هغه وی چې موبایل کار نه کولو او اوس هلته امن دی کیدای شي چې نن سبا کې راشي. خو لیلا تاسو به بیا ځئ؟ او شکیلا د لالا خوښه ده او بیا خپل وطن دی خامخا بتلل غواړي. لیلا ته به ما پسې خفه کېږې؟ ولې نه زما هم زړه نه غواړي چې تا نه جدا شم. لیلا تاسو بیا راځئ او که نه؟
ولې به نه راځو؟ تا زموږ دومره قدر عزت وکړو، موږ نه دومره مینه راکړه. لیلا دا څه خبره ده؟ دا خو زموږ فرض جوړېده او کوم غلطه کې درغلو نو بیا که تاسو رالی دا خپل زړونه به ته لاره کې وغوړو. خدای دې موږ د یو بل نه جدا کوي، ډېره ګرانه ده. خان جنې مې د زړه نه وځي، خدای خبر چې چېرته به وي. خان هغه د شکیلې په کوټو کې دي که نه؟ دا خبره مې خفه کړي که نه چې دا لاندې خلک په مزو کښېني. خان موږ خو خبرې وه چې هغه دغې شکیل سره ډېره مینه کوي. بس بس نور مې په زخمونو مالګې مه جوړوه. خان پسور به کېږي پر اسانه کېږي ځکه چې شکیل په خپل سر ورکوي. دا خو خبره ده چې شکیل سر ختم شي نو ما ته به اسانه شي. خانو ما اورېدلي دي چې جنۍ روغ را روان دی او هغه سوات ته واپس وبیایي. اوس یې خوند وکړو اوس. خان هغه څنګه؟ داسې د جنۍ رور ما سره میلاو کې نو نور کار بیا زما دی زما، ځکه چې زما نوم شرافت خان دی او زه شرافت نه پیژنم. کینه بچی او شیره بچی ته چېرته د یو وار په ډېر زیات خفه و ډېر وکړي. بابا زه چې د کور ووتم ډېره زیاته جګړه شروع شوه او ټولې لارې بندې شوې، زه هم پیسې پاتې شوم. ښه بچی اوس څنګه خالد؟ بابا اوس د الله پاک شکر دی لارې کولاو شوې او تاسو به زه ټول اوس سوات ته ځان سره بوځم. لالا زه غواړم چې داسې ټیک دی که نه اصله بیا جګړه شروع شي. نه اورې حالات اوس ښه دي، خدای پاک په خیر کړي. بچی زه خو یم تعدي کوه، ما ته خپل وطن ډېر یادي. بابا نن به تیاری وکړو او سبا به انشاءالله ځو. شکیل خو خبر دی که نه؟ نادره بچړی به خبرو نو هله به ځو. بچی شکیل ډېر ښه هلک دی، موږ سره ډېر ښه کوي. خیر نظره په خیر. تا ته پته ده زما ورور راغلی، موږ به سبا ځو. نادره رور دې څه شو؟ اوس چاته ووته تاسو سره به ملاویږي. ټیک ده زه به سره میلاو شم.
السلام علیکم. لیلا تا خو مات نور کله خنداوي نن په خپل ولې خپای شکیلا دو خبرې دي، یو د خوشاله بل د خفګان. هغه څنګه لیلا؟ د خوشاله خبره داره چې زما لاله مونتل شو، او د خفګان دا چې مونږ به سبا سواد ته ځو. لیلا دا څه وې؟ او زما ورور وی چې په سواد کې امن شو نو خپل کور ته بلار شو. او لیلا زما بس کېږي، زه خو بس تا پسې د خفګان نه مړ شم. شکیلا داسې مه وایه، زه هم په تا پسې ډېره خفه یم، خو هېڅ په چلې نه پوهېږم چې څه وکړم. لیلا زه خو ویم چې چېرته وتښتو، خو سبا به خلک وایي چې د دې دپاره یې وله کور کې ځای ورکړم. زه هم تا سره تلو ته تیار یم، خو زما په پلار او پرور د مخکې نه ډېرې حدیثې راغلي دي او هغوی په تا برداشت نه کړي. ښه لیلا تاسو اوس لاړ شئ، زه به خپل بابا رضا کړم او ستا رښتې له به سواد ته درولېږم او ښه د مینې واده به وکړو. ته رښتیا وایې شکیلا؟ او لیلا زه بالکل رښتیا وایم.